د نهغوري د بغلان ولایت یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړې لومړۍ کرښه وه او د 3 کلونو را په دېخوا اوسېدونکي په ډاډمنه فضا کې خپل کاروبار کوي. د بغلان ولایت د نهغوري ولسوالۍ امنیه قماندان وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره د دې ترڅنګ چې د یادې ولسوالۍ امنیت په اساسي توګه تامین شوی، د سوداګرو لپاره د پانګونې زمینه هم برابره شوې ده. برای همه ملت، نه تنها ملت ولسوالی دهنه غوری بلکه با کل ملت انشالله اطمینان هست. مالشان، جانشان، آبرویشان، عزتشان انشالله در حفظ است، هیچ مشکل برشان نیست. انشالله از لحاظ امنیت و برای خود ملت عزیز هم انشالله معلوم هست امنیت 100% تامین است و انشالله برای ملت اطمینان انشالله 100% میدیم. په ورته وخت کې د نهغوري ولسوالۍ اوسېدونکي په خپلو سیمو کې له شته امنیت څخه خوښ دي او وایي په یاده ولسوالۍ کې د سوداګرو پانګونې سره خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. داسې امنیت ده چې د ظاهر خان په وخت کې خلک ناخبره وو، له هغه نه امنیت زیات ده، نرخ و نوا ښه ده، بارانونه سوي سږکال خلک هم ډېر په واک کې دي، ښه روزګار برابر ده، نه غلا شته نه اختطاف شته، دیر امنیت برابر ده. الحمدلله امنیت خیلی خوب است، از امنیت برخوردار هستیم. برای فعلا حکومتی که اینجا است خیلی یک روی خوب و نیک با مردم داره، مردم شکر خوش است. امنیت خو بیخی شکر ده الحمدلله، بیخی امنیت ده که شپه که ورځې موږ ته هیڅ مشکل نشته ده او شپې هم راځو وخت ناوخت موږ ځو راځو، د امنیت خو بیخي خدای فضل ده هیڅ خبره نشته ده. د نهغوري ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د تیرو 3 کلونو را په دې خوا د امنیت تامین ترڅنګ په یاده ولسوالۍ کې د بیارغونې کارونه هم په چټکۍ سره روان دي. صفي الله سلیمان خیل، د افغانستان ملي تلویزیون، د بغلان ولایت د نهغوري ولسوالۍ.